دنیمه تا زما سره څه حل کورو زما سپینګری پلار دی سپینګری مور مې دا بوډۍ دا زمونږ حل دی که نه کمزوري واړه بچي مې دوړه دوړه تاسو وایئ تاسو ته چې رسم راشه که نه نه ده ښه دا جوړه په څو ده 100 روپۍ دا زه اخلم 3 وانه ښه راکړه دې خوا دلې روکه ماله دلې روک دا د 100 روپو دي 3 وانه دا 100 روپۍ حساب وکړه خیر حساب ښه پوره وکړه ښه رو باسه څه رو باسې حساب وکړه 3 جوړې 300 راځي پس که نه مړه ورکه که نه دې حساب کوي 300 روپۍ شو نه به 300 درکومه دومره که څنګه مړه به توکل ما 300 درکومه تاوان مې کنه شاپر راکړه به 300 درکومه 300 روپۍ 1 روپۍ هم کمه 100 روپۍ جوړه دی نه کم نه کړي دا ګوره 100 200 300 300 که 300 300 روپۍ به 300 درکوم توکل په خدای دی نه ورکړي والله چې تاوان مې کړي نشته کنه پسو ورکې خیری 300 روپۍ هم درنه خیری 300 آخري او که زه لا خیری 300 درکم 100 روپۍ جوړه که یو اخلي که دوه اخلي څومره اخلي 100 سل 200 او 300 ها 300 مړه به 300 واله توکل په خدای سبا ته نورمال وروړې دومره که څه نه کنه یو جوړه بل 400 درکوم دا والله چې ګران نه فصلور جوړې پسو ورکې 300 روپۍ شو 100 کې د پیسې فصلور جوړې دا جوړه ستا په څو عاطفه دا جوړه دا جوړه نه دی دې خو ګوره ما سره دا جوړه ده که نه دا کوی دا پسو ده زه ورته یم په 1200 په 1200 راکې به دې ورکوم ورته دا په 1200 روپۍ ما ته ګا کوی په 1200 راځي ورکوم ته man دا 3 جوړې په 300 نه راکې ته به کې خو دا ګران راځي که نه دا ګرانه ده که نه ګوره نو دا هم ګرانه ده که نه ته کم یم که نه زه درنه پوره 300 روپۍ اخلم نو زه هم پوره 300 درکوم 300 دا بس لنډ حساب وکړو یو ټوله بله واخلم د 4 جوړو به 100 روپۍ اخلې رانه حساب وکړه ورته خیر ورکه بې حساب پې ښه 400 روپۍ شو نه مړه 400 درکوم بس شاپر راوړی چې واشم 400 سبا به کله مال جوړې که نه دې خوا راشه شفیقه 100 روپۍ مې ورته جوړې صاحب څلور جوړې شو 4 جوړې شو او دې 400 روپۍ راکوي څلور جوړې زه ورته 400 یم دې 400 یم نو صحیح 400 روپۍ درله درکوم د 400 دومره کې څه نه که نه 500 کې مې درته حساب نو 100 بس 400 به درکړم